د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 609 اتیادسیو ته پر رسیدنه سربیره 380 وثیقې هم اجرا کړي دي. په غزني ولایت کې د قتل 2 بېلابېل موضوعات حل او فصل شول. د ملکي محاکمو د امنیتي قطاعاتو قماندان د یوه پلاوي په ملتیا د کندهار زون نظامي او ملکي محاکمو اړوند امنیتي او اجرایوي قطاعاتو له چارو څخه لیدنه او نظارت وکړ. د کندوز ولایت د مرافع محکمې رئیس د شمال ختیځ زون د بیت المال د اجناسو د ساتنې له رئیس سره وکتل. د غزني ولایت د مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت له ښاري ابتدایه محکمې او د حقوقو له امریت څخه لیدنه وکړه. د جوزجان ولایت د مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت د خواجه کوه ولسوالۍ له ابتدایه محکمې څخه لیدنه وکړه. د نورستان ولایت مرافع محکمې رئیس د یاد ولایت وایګل، وند او وامه ولسوالیو ته سفر وکړ. د لغمان ولایت مرافع محکمې رئیس د یاد ولایت له زندان څخه لیدنه وکړه. د پنجشیر ولایت مرافع محکمې رئیس د دغه ولایت د زندانونو د چارو د تنظیم له امریت څخه لیدنه وکړه. د کاپیسا ولایت مرافع محکمې د مسؤلینو په هڅو د قتل یوه قضیه حل او فصل شوه. د ننګرهار ولایت مرافع محکمې لخوا د حقوقو امیر او مدیرانو لپاره د ظرفیت لوړونې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سترې محکمې لخوا په محاکمو کې د وړ او جید علما کرامو د جذب په موخه د اخیستل شوې ازموینې پایلې اعلان شوې او د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون قضایي مرستیال روزګان ولایت ته سفر وکړ.